لکه د ژمي په ماښام چې تورې لړې راشي، لکه د ژمي په ماښام چې تورې لړې راشي، لا یو مزدور د کارخانې نه کور ته ستړی راشي. لکه دهقان د خان پټي نه تر جونګړې راشي، لا یو سوالګر د مالدار نه سترګې خړې راشي. لکه مظلوم د ظالمانو نه درګړې راشي، لا بې ګناه قیدي زندان ته لکه مړې راشي. زما زړګیه بس د خوږ وطن قصه داسې ده، د اورېدو نه ده، قسم د چې ترخه داسې ده. د ارواښا د شیر علي باچا د نظم خوږ وطن نه دغه څو شعرونه. په دې شعرونو باندې ډېر ښه شاعر د تنګي د سیمې د 26 کتابونو خالق او څېړنکار محقق او بلا اړخونه دي. ځکه چې خبرې کوم نو بیا اوږدېږي. محبوب ګل یاسر دې راشي او خپل نظم دې د مزدورانو حوالې سره وړاندې کړي. محبوب ګل یاسر. د مزدورانو د ورځې مناسبت سره دا یو څو کرښې دي چې دا 1 مۍ د مزدورانو ورځ ده. دا 1 مۍ د مزدورانو ورځ ده، د محنت کشو سربازانو ورځ ده. دا 1 مۍ د مزدورانو ورځ ده، د محنت کشو سربازانو ورځ ده. او خپلو خولو باندې دوی ژوند تېروي، خپلو خولو باندې دوی ژوند تېروي، د ستړو بندګانو ورځ ده. او خپله عیسی چې د تعمیر اچوي، خپله عیسی چې د تعمیر اچوي، د شازلمو او د نرانو ورځ ده. او د خپل وطن د دې بقا په خاطر، د خپل وطن د دې بقا په خاطر، د دې بقا د شهزادګانو ورځ ده. د خپل وطن د دې بقا په خاطر، د دې بقا د شهزادګانو ورځ ده. پولې پولې دي لاسونه پولې، پولې پولې دي لاسونه پولې، د پولې شوي مزدورانو ورځ ده. او ځان خوله کی خو وطن آباد کی، ځان خوله کی خو وطن آباد کی، د دې محنت د دې کسانو ورځ ده. او یاسره اولیکه پی اولیکه ته، یاسره اولیکه پی اولیکه ته، ستا د شعرونو رڼاګانو ورځ ده. او دا 1 مۍ د مزدورانو ورځ ده، د محنت کشو سربازانو ورځ ده. ډېره مننه.